پخوا به مونږ لو کو غنم بم ریبل نو اشر به مو کو او ماشاءالله خلکو مستیانې کولې او رابل دغه به ریبل او هلته به هغه درمن کې به په ګډام پکې شو سخته ګرمي به خلکو په ګډه او وروره ناشتې به پخې دي او په ګرمۍ کې به چایانې وي او وروره د ګوړې شربتونه به او سم مستی به وه ټیک شو که نه اوس تاسو نن وګورئ یو ماشین راشي هغه غنم وریبي یو کس پکې ناست دي بل ماشین راشي یعنې تریشر هغه یې ووخي چې ګنټه دوه درې تېرېږي وروره بوس یو خواشي وي غنم بل خواشي وي خلک راشي نه ناشتې وي نه مستي وي نه دوستي وي نه خوشحالي وي هېڅ پکې نه وي نو چې کله هم تعلیم د تربیت دپاره وي نو ماشینونه اوس خو دا تریشر دی که نه اخو به لورو مونږ سره به کوداله وه نو دا هم د ماشین هغه ړومبې ړومبې شکلونو آلاتو ړومبې ړومبې شکلونو نو همغه لور به بیا زما د بل رور مسلمان دپاره د غنمو د ریبلو دپاره استعمال ده